څوک چې د بیمار تپوس له لاړ نادا مناد فی السماء د اسمان نه یو اواز کوونکی اواز وکړي معمولي کار نه ته چې ولی ځي چې د بیمار تپوس ته رواني دا معمولي کار نه دی نادا مناد فی السماء اواز کوونکی د اسمان نه اواز وکړي طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا خوشحالی دی نصیب شا قدمون دی مزیدار دی او پا جنت کی ریزان لزی ونیو دا حدیث امام ابن ماجه راوڑه اصل کی دا دعا دا اصل کی دا دعا دا یعنی خوشحال اوسی قدمون دی مزیدار شا یعنی اللہ ادھر دی اجر در کی او پا جنت کی دی اللہ تعالی زیدار کی دا آواز دیتا کی کم سره د بیمار ته پوس لاړ شي نن سبا دا خبره ما مخکې هم کړې چې نن سبا دا عبادت او دا طریقه دا یعنی ورکېدو ته نږدې ده ورکېدو ته نږدې ده او سبحان الله څومره چې وسایل ډېر شوي دي دومره دا بعض خلک د یو بل نه لرې شوي دي لکه پوخا به د تپوس دغه طریقه وه چې ته به دغه سړي خواله ځي اوس راشه په ټلیفون تپوس وکړه په وټساپ وکړه په بل انداز وکړه په بل وکړه جهازونه دي ګاډي دي بسونه دي سیکل دي هر څه خو دې عبادت په قدر باندې ډېر مؤمنان نه دي پوه دا حدیث چې څوک په غور سره واوري د زړه په غوږونو سره کنه نو دی به تپوس کوي چې بیمار کوم ځای کې دی چې ځای خواله ورشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من عاد مریضا څوک چې د بیمار تپوس له لاړ لم یزل یخوض الرحمة حتی یجلس د کېناستو پورې دی ووتو د بیمار خواله ځي که نه د کېناستو پورې دی په دې رحمت کې داخلېږي د الله په رحمتونو کې ورننوزي فاذا جلسا او چې کله دې د بیمار په خوا کې کینې خواله ورشي اغتمس فيها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خو د الله په رحمت کې ډوب شي د حدیث امام مالک راوړی امام احمد راوړی سند الحمدلله که صحیح دی چې ځي رسېدو پورې دې په رحمت کې ورننوزي چې کېناستو پیغمبر وایي بیا خو ډوب شو د الله په رحمت چې سړی د الله په رحمت کې ډوب شي زه څه خیال چې څوک د بیمار تپوس له ځایه پیغمبر ته وګوره د یهودي تپوس له تللی خو دا به د کوم کافر تپوس له ځي چې هغه حربي نه وي غیر حربي او خصوصا چې کله پکې د دعوت حرس وي سړی زه دې لپاره ځم چې زما نه متاثر چې اسلام قبول کړي بیا خو ډېر حرس پکار دی اوس یهودي تپوس له پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی مسلمان تپوس له به نه تو په طریقه اولا به تو تا ته دا وایي چې وګوره چلې زده که مسلمان پرېږده چې یو کافر د سره دی او حربي کافر نه دی او بیمار شو دغه تپوس له تلی شي فقعد عند راسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د سر سره کېناستو دا ادب ما مخکې مې اشاره ورته کړه ادب دا دی چې کله د بیمار خواله ورشي نو کوم ځای کې به ورسره کښېني سره سره کېنه فایده به یې صحیح تسلي خو به میلاو شي بله حوصله خو وشو نو خو خبر غلط وشو دم به پې واچوي نو بله فایده لاس به کېږدي په سر باندې او دا هم یو طریقه د ادب دی بله فایده چې نږدې ورته ناستي نو مریض به سر ډېر اړی راړی نه خوا کې به ورسره وي خبره به دې واضح هم اوري بل د مریض اواز هم کله کمزوری شي بیمارۍ سره دی به موثق اوري کله د مریض په غوږونو دروند شي هغه به هم د خبره اوري سبحان الله اسلامي آداب نه دي اسلامي آداب دا چې دې زده کړو که نه نو الله به یو اوچت انسان جوړ کړي